په دلی کې ما په سن 82 کې د هندوانو د پارلیمنت د یو ممبر نه تاسو کو چې تاسو د غفار خان ولی دومره تابعداري کوي. هغه هندو ما ته وی چې مولانا صاحب مونږ د غفار خان تابعداري په یو نیت کوو چې نن چې 90 کروڑ دنیا په هندستان حکومت کوي او مونږ آزاد ملک یو نو په دې ملک په آزادۍ کې د ماغه سړی دی چې 15 کال جیل پکې او د پیرنګیانو د دې ملک نه په واتو کې د دم ډیر لوی لاس. نو مونږ په دې قدر کوو چې دا نن کوم حکومت مونږ ته ملاو دی دا د برک په دې نیت قد. پاکستان کې مسلم لیگ وایي چې مونږ خو د سدرۃ المنتهى نه راکوشوي او صاحبہ اوس لوی مسلم لیگ کې چې د جنیجو دی او دلته هم صدران او لال کورتای جوړی کړی دي. دا ملک مونږ آزاد کړي، دا ملک د دیوبند علماء آزاد کړي، دا ملک شیخ الهند آزاد کړي، دا ملک مولانا حسین احمد مدنی آزاد کړي، دا ملک مولانا ابوالکلام آزاد کړي، دا ملک مفتی کفایت الله آزاد کړي، دا ملک مولانا حبیب الرحمن آزاد، دا ملک مسلم لیگ آزاد کړي. مسلم لیگ خو د پیرنګیانو مرګري پیرنګیان چې تل دشمنانو له ملک ورنکو دوستانو له ور. تاسو خیال راغی ورشي اسیر مالټا بیا او زرګل پسخاکوټ کې 110-115 سال عمر کې اوسم پروت د شیخ الهند درس پیانو چې د دیوبند نبا کوم حکم جاری کړه یو د ترمزو اجي صاحب هغه سړیو چې په مومند باندې د پیرنګي سره سمره مودا غزا کړو که یقینم ناراضي اوس لار شي لکړو تا ترمزو اجي صاحب چې چرته خخته داغه د قبر سره اوسم 2-3 منه بم پروت ته چې ترنن الاخلاص شوی نه دی چې په دغه ځای ولا پیرنګیانو بمباری کړ ا بم اوسم پروت ز دوزله تله مالی دله د مومندو د لکړو نه با راتلو د شب قدر په قلا کې به پیرنګیان وشتل داډه صاحب غزا تاسو ته سپت دا فقیر پی استاد وزیرستان چو څومره زمانه د پیرنګیانو سره جهاد کړ چا ورته پاکستان جوړیږي پاکستان سي ول انګريزان بلارشي او مسلمانانو حکومت بشي بچیا دا کار خو ډیر خده او په دې مسلمانانو می باور نشته دا د پیرنګیانو ارمان به بیا خلکو لور وړي وای د پاکستان حکمران طبقه نن د پیرنګیانو ارمان خلکو ته ورسته ده کنه